چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د ژوند لار د بوتانو عبادت وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. مسافر دې په میدان کې بریالا د ژوند لار میدان کې بریالا ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې څراغ له جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د تهجد لمونځ، همدارنګه د خسوف او د کسوف لمونځ او د استسقا لمونځ. انشاءالله په دې مسایلو باندې به تفصیلي وغږیږو، په دې هیله چې تاسو هم په ډیر غور او په ډیر پام سره واورئ. د تهجد لمونځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د تهجد لمانځه ذکر راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د تهجد په لمانځه کې ډیر زیات ثوابونه دي او دې باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه بخي او هغه ګناهګار انسان ته بخښنه کوي. د تهجد د لمانځه وخت د ماسخوتن نه وروسته د صبح صادقه پورې دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د شپې 2 او 4 ساعته وده کیده او بیا به راپاڅېده او د تهجد لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کوه او اکثر اوقاتو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد د لمانځه په ادا کولو کې رسول الله شپه سبا کوله چې مبارکې پښې به یې د ډیرې ولاړې نه پړسېدلې وې، خو هغه به د الله رب العزت دربار ته ولاړ و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې ته خو د الله پیغمبر یې، د الله حبیب یې، ولې پر ځان باندې دومره فشار راولي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته فرمایي چې آیا زه خپل رب شاکر او شکرګزار بنده نشم؟ هغه رسول، هغه پیغمبر چې الله رب العزت د هغه مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي، د الله محبوب دی، هغه ټوله شپه خپل رب ته ولاړي، خپل رب ته تضرع او عاجزي کوي. موږ او تاسو چې تل لپاره ژوند په ګناه په معصیت کې تیریږي، کله هم راپانڅ چې الله ته متوجه شو، د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله رب العزت بلا کیف د سهار په وخت کې خپل لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وکړي چې هغوی شپې کې ګناه کړې ده، او الله رب العزت په ماښام کې د خپل بلا کیف لاسونه اوږدوي تر څو چې هغه څوک توبه وکړي چې هغو په ورځ کې ګناه کړې ده. د ګناه نه خو چیرته ځان ونه ساته، په ګناه کې اخته یو، او چې ګناه کوو بیا هم د الله نه بخښنه هم ونه غوښتله، نو الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او تل لپاره دې د نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ته راکړي. د تهجد د لمنځونو د رکعتونو تعداد معلوم نه دی،
2 رکاته، 4 رکاته، 6 رکاته یا 8 رکاته، له دې زیات چې هر څومره کولی شي. حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. رواه ترمذي. حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله ویلي چې د شپې پاڅېدل په ځان باندې لازم کړئ، یعنی شپې پاڅېږئ، تاسو د تهجد لمونځ وکړئ، د خپل راز او نیاز خپل پروردګار سره شریک کړئ. دا طریقه ستاسو څخه مخکې د نیکو خلکو وه، او رسول الله فرمایي چې دا لمونځ به تاسو الله ته نږدې کړي، ستاسو ګناهونه به ختم کړي او تاسو به د بدي نه منع کړي. او هغه څوک چې د تهجد لمونځ کوي واقعا په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ګناهونه ورته معاف کوي، او دا د تهجد لمونځ به دا ګناهونه ساتي، او الله رب العزت به د هغه په چهره او به د هغه په صورت کې یو ځانګړی نورانیت او یو ځانګړی ښایست به پیدا کړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. دویم مونځ چې هغه د خسوف او د کسوف لمونځ دی، چې کله لمر تندر ونیسي هغه ته کسوف ویل کیږي، چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي هغه ته خسوف ویل کیږي. او د لغاتو په کتابونو کې کسوف او خسوف دواړه تغییر او نقصان ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې د لمر او د سپوږمۍ د رڼا هغه کموالي ته ویل کیږي چې د هغو په رڼا کې له عادي حالت سره ښکاره او څرګند توپیر او تغییر راشي. نو هر کله به چې لمر تور شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحاب له ځان سره راجمع کړل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په جمع سره لمونځ ادا که. خپل لاسونه به الله رب العزت ته پورته کړل او د لمر د تورېدو چې لمر تور شوی د هغه د سپینېدو دعاګانې به الله ته کولې. نو د کسوف لمونځ 2 رکاته دی چې په جمع سره ادا کیږي او خفیه به کیږي، دې لپاره نه اذان شته او نه اقامت شته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. او په آخر د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه ورځ لمر تور شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کرامو لمونځ شروع که. نو رسول الله ودرېده، ښه ډیر وخت ولاړ و، بیا رکو ته لاړه. په دې باندې زموږ علما ډیر ښه پوهیږي، او د حدیثو تطبیق هغو ته هم معلوم دی چې کسوف لمانځه کې رسول الله 2 رکو کړې وې که 1 رکو. په دې باندې علما ډیر ښه پوهیږي، زه په دې کې ورته بحث نه کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی لوی رکعتونه وکړل. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لوی لوی رکعتونو سره او هغه قرائت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې لوسته، لمر سپین شو، بیرته روښانه شو، او بیا خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړوه او رسول الله خطبه شروع کړه او وی فرمایل تاسو د الله رب العزت ثنا او پاکیزگی بیان کړئ. بیا یې وفرمیل چې لمر او سپوږمۍ د الله رب العزت د قدرت له ډیرو نښانو نه 2 نښې دي. دوی دواړه د هیچا د مرګ او ژوند سره نه پوهیږي،
او د هیچا د مرګ او د ژوند سره دوی تغییر نه مومي، نو کوم وخت مو چې لمر او سپوږمۍ په داسې حالت کې ولیدل چې یعنې لمر هم تور شوی او سپوږمۍ هم تور شوي، نو الله رب العزت تاسو سوال وکړئ، الله لوی وبولئ، تاسو لمونځ وکړئ، خیراتونه وکړئ. او په آخر کې رسول الله ویلي چې زما د قسم وي په الله باندې که تاسې په هغه څه باندې پوهېدئ چې په کوم سی باندې زه پوهېږم، نو تاسو به ډیر کم خندل او ډیر زیات به مو جړل. خو انسان تل لپاره د مادیاتو باندې اخته دی او د دنیا مادیاتو دا د الله رب العزت د یاد نه، د الله د ذکر نه غافله کړی دی او د دنیا څو ورځنی ژوند دی ژوند ګڼلی، د دنیا محدوده خوشحالي دی خوشحالي ګڼلی او د هغه ابدي خوشحالي نه دی انسان ځان غافله کړی دی او تل لپاره په دنیا کې خندا دی. نو رسول الله فرمایي په هغه څه باندې چې زه پوهیږم که تاسو پوه شئ نو تاسو به ډیر کم وخاندئ او ژړا به م ډیره زیاته خو لا تروسه پورې موږ دا درک او احساس نه دی کړی. همدارنګه حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایي انکسفت الشمس یوم مات ابراهیم فقال الناس انكفست لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. رواه البخاري. حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی د مړینې په ورځ په کومه ورځ باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو چې هغه ابراهیم و، په مغه ورځ باندې لمر تندر نیولی و، لمر تور شوی و. نو خلک وویل چې لمر د نبي علیه الصلاة وسلام د زوی د مړینې د غمرازي په خاطر تور شوی. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا خبره واورېدله نو رسول الله وویل چې لمر او سپوږمۍ د قدرت له ډیرو نښانو نه دوه نښې دي، د چا د مرګ او ژوند سره نه تورېږي. که کله مو تاسو لمر او سپوږمۍ دواړه د توروالي په حالت کې ولیدلي چې د خپل هغه اصلي حالت نه دوی تغییر موندلی دی، نو تر هغه پورې تاسو دعا او لمونځ وکړئ تر څو چې لمر او سپوږمۍ دواړه روښانې شي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دویم لمونځ هغه د خسوف لمونځ دی. د سپوږمۍ د تورېدو په وخت کې چې کومه لمونځ ادا کیږي هغه ته خسوف لمونځ ویل کیږي. نو چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي باید هر مسلمان پاڅي د الله لپاره دوه رکاته لمونځ وکړي. په کوم وخت کې چې لمر تورېږي هلته 2 رکاته لمونځ باید په جمع باندې وشي. خو سپوږمۍ چې کله تندر نیسي دلته به هر مسلمان که هغه زموږ خویندې یا زموږ ورونه یي هغوی د 2 رکاته لمونځ په خپل کورونو کې وکړي، جومات ته د تګ ضرورت نشته. خو نن ورځ له بده مرغه په خلکو کې دومره ناپوهي زیاته شوې چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي نو هغوی د کورونو نه راپاڅي په کوڅو کې شور را جوړ کړی. دا د اسلام په مقدس دین کې نشته. د الله نه هله ویریږي چې سپوږمۍ تندر ونیسي، نور د الله ویره د دې په زړه کې نه وي پرته، بلکې په هغه وخت کې هم پاڅه الله ته ودرېږه، 2 رکاته لمونځ په خپل کور کې په خپل کوټه کې ادا کړه او د الله رب العزت نه د سپوږمۍ د سپینېدلو او د روښانه کېدلو دعا وغواړه. دا نه چې سرکونو ته راوځي، کوڅو ته راوځي، شور جوړ کړي او جومات ته لاړ شي هلته خلک راپاڅوي. دا بدعت دی، دا خرافات دی، دا په دین کې نشته. د دې د تندر نیولو په هکله باندې چې د دې لامل څه دی، علماو نه ډېر زیات اقوال را نقل دي، خو زموږ علماو دا ویلي چې دې دپاره یو طبیعي لامل دی او دویم شرعي لامل دی. طبیعي لامل خو دا دی لکه څنګه چې د نن ورځ ساینسدانان هم په دې باندې معتقد دي چې کله ځمکه د سپوږمۍ او د لمر په منځ کې پرده واقع شي نو د لمر شعاع چې کله په ځمکې باندې پریوځي د ځمکې توروالی یا هغه اشجار او ونې چې په ځمکه کې دي د هغو توروالی حتی په سپوږمۍ باندې پریوځي نو هغه توره ښکاري، د هغه رڼایي کمیږي. اما شرعي عامل
چې زموږ علماو بیان کړی هغه دا دی چې کله په دنیا کې فساد، منکرات او بدبختي زیاته شي، این تر دې چې د هغه اثرات په سپوږمۍ باندې هم پرېوځي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو 2 رکعته لمونځ وکړئ او د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړئ او د رب العزت نه د سپوږمۍ د روښانه کېدلو دعا وغواړئ. بل لمونځ هغه د استسقا لمونځ دی، یعنی د باران د غوښتنې لمونځ. په اصل عربي کې د استسقا معنا اوبه غوښتل دي. کله چې د اوبو ضرورت وي او باران نه کیږي، نو په داسې وخت کې 2 رکعته لمونځ کول او د الله رب العزت څخه د اوبو لپاره سوال کول دا سنت دي. په شریعت کې دې ته د استسقا لمونځ ویل کیږي. او د استسقا د لمانځه طریقه دا ده، په هغه وخت کې چې لمونځ کیږي نو په جومات کې د اعلان وشي او ټول خلک دي البته نوي کالي نه اغوندي، زړې جامې دې واغوندي او یو لوی میدان ته دې ولاړ شي. کله چې هغه ډاک او میدان ته لاړ شي نو 2 رکعته لمونځ دې دوی ادا کړي او د هغه به وروسته امام 2 خطبې ولولي او له هغه وروسته دې ډیر په لوړ آواز سره د الله رب العزت نه دعا وغواړي. او چې کله رب العزت نه دعا غواړي، ډیر په عاجزي سره، ډیر په تضرع سره د خپلو ګناهونو لپاره د بخښنه او مغفرت وغواړي، د دې نه پس د الله رب العزت نه د باران غوښتنه وکړي، د الله رب العزت نه د اوبو او د باران غوښتنه وکړي. هغه دعا په دې طریقه باندې ده: اللهم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. یا الله ته منګه په اوبو باندې سیراب کړه، په هغه باران باندې منګه سیراب کړه چې هغه باران ګټه رسوونکی وي، نه هغه باران چې هغه موږ ته ضرر رسوي، هغه باران چې هغه موږ باندې ژر وشي ستا له طرفه، نه دا چې هغه باران په موږ باندې وروسته وشي. یا الله خپل بندگان او خپل نور مخلوقات په اوبو باندې سیرابه کړه، خپل رحمت ډیر فراخه کړه او مړه کیدونکي ښارونه په اوبو سره ژوندي وساته. یا الله ته الله یې، له تا پرته بل معبود نشته، د ځمکې او اسمانونو د خزائنو څښتن ته یې. یا الله موږ ډیر بېوزله او فقیر یو، په موږ باندې باران نازل کړه او هغه څه چې ته یې په موږ باندې نازله وي هغه موږ لپاره تر یو وخته پورې قوت را وبخي. نو دا دعا ده د استسقا لمانځه لپاره د لمانځه نه وروسته. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران د غوښتنې لپاره یو خلاص میدان ته تشریف یووړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته 2 رکعته لمونځ چې نه ورته آذان وشه او نه ورته اقامت ویل شو مونځ یې موږ ته راکه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه او الله تعالی ته د دعا لاسونه پورته کړل او د دعا په حالت کې رسول الله مخ قبلې ته وګرځوه. بیا خپل څادر په بل مخ داسې وګرځوه چې لاندې خوا یې پورته شو او ښي خوا یې په چپه خوا او چپه خوا یې په ښي خوا رسول الله واړوه، څادر سې راوګرځوي په غاړه کې. رسول الله د الله نه غوښتنه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا وروسته الله رب العزت په موږ باندې باران وکړو. همدارنګه د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې خلک د خپلو مالونو زکات بند کړي نو الله رب العزت به له آسمان څخه د باران څاڅکي ودروي. کله انسانان د خپلو مالونو زکات بند کړي نو الله تعالی به له آسمان څخه د باران څاڅکي ودروي. او که چیرې ناور او حیوانات نه وی نو د الله رب العزت له طرف نه به هیڅکله باران نه وی شوی. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نو انسان چې د خپل د مالونو زکات ورنکړي
د الله حکمونه او د الله اوامر پرېږدي نو الله رب العزت به له بره په دې باندې باران بند کړي چې په ډیر قحطي او مشکلات او وچکالي سره به مخ شي. خو که دا انسان الله ته متوجه شي د الله رب العزت نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړي نو الله رب العزت به په دې باندې بره نه آسمان نه بارانونه راووري او دوی به ډیر په هوسا او په ډیر راحت سره ژوند وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله دعا کوله د دعا په وخت کې به خپل مبارک لاسونه د معمول نه زیات وچتول تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګلو لاندې سپینوالي به ښکاره شول او د الله رب العزت نه به یې د بښنې غوښتنه کوله او وروسته د هغه به د باران غوښتنه کوله. نو قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې تل لپاره الله ته متوجه شو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. څنګه زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو گمراهان خپل لار به پیدا نه کړو گمراهان خپل لار به پیدا نه کړو که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو عبادت له دنیا لاړو د شاکر عبدالعلی هلته ښادي ده د شاکر عبدالعلی هلته ښادي ده که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت لاړو که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې چراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو